په ننګرهار کې د عدلي ریاست تر مشرۍ لاندې د کورونو د کرایې د کنټرول ګډې کمیټې تېره ورځ په عدلي ریاست کې ناسته وکړه. په ځینو مواردو یې بحث وکړ او له ناستې څخه وروسته د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې اړوند د معاملاتو لارښوونې 14 دفترونه وکتل. د ختیځو ولایتونو له زلزله ځپلو سره د کابل ښاروالۍ او ښاریانو مرستې کونړ ولایت ته ولېږدول شوې او د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید او مل پلاوي له لوري د ختیځو ولایتونو له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو د ځانګړې کمیټې رئیس شیخ عبدالقهار صدیقي ته رسما وسپارل شوې. د بادغیس ولایت د مرکزي بندخوني مسؤلین وایي چې د دغه ولایت له مرکزي بندخوني څخه 62 تنه بندیان آزاد او د یو شمېر نورو د بند موده کمه شوه. د کاپیسا ولایت د مصروفیت مسؤلین وایي چې دغه ریاست د روان کال په دویمه روبه کې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. په جوړو شوو مراسمو کې د کاپیسا مرستیال والي مولوي اسدالله سنان وویل چې د اسلامي امارت ټول مالی مصارف له داخلي عوایدو تمویلیږي.